السلام علیکم ګرانو ملګرو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو ملګرو، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل تڼۍ هم کېکاږئ ترڅو زموږ له هرې ویډیو څخه برخمن شئ. ګرانو ملګرو، موږ په خپل چینل کې همدغسې ښایسته د فیسبوک په اړه نورې ویډیوګانې هم اپلوډ کړي دي، تاسو هم هغه لیدلی شئ. ګرانو ملګرو، نن غواړم چې تاسو د فیسبوک د پاسورډ چینج کولو په اړه ویډیو ایډیټ کړم چې څنګه موږ کولی شو د فیسبوک د اکاونټ لپاره یعنې آی ډي لپاره موږ پاسورډ چینج کړو. نو ګرانو ملګرو، وخت مو نه نیسم، ویډیو پیلوو چې څنګه موږ کولی شو د خپل فیسبوک لپاره پاسورډ بدل کړو. نو ګران ملګرو، تاسو به لومړی فیسبوک خلاص کړئ، بیا به ملګرو تاسو دغه درې کرښې چې دي دغه به ووهئ، لاندې به راشئ ملګرو، تاسو دلته وینئ چې اکاونټ سیټینګ به ووهئ، بیا به راشئ ملګرو سیکیورټي ته، دوهم یوه ته دغه به انتخاب کړئ. ملګرو تاسو به لاندې وینئ چینج پاسورډ، دغه به تاسو انتخاب کړئ، دغه یو دا دی ملګرو، دا اوس خلاصیږي. ملګرو تاسو به په دغه لومړی خانه کې به کوم اولینی پاسورډ چې تاسو مخکې ورکړی و هغه به پکې ورکړئ. لکه زه تاسو ته اوس ښیم، لکه افغان 1 2 3 4 5 دا زما اولینی پاسورډ و. اوس چې تاسو نوی پاسورډ ورکوئ مطلب A 1 2 3 4 5 هم ستاسو کار دی چې کوم هم ورکولو، په دوهم کې به هم همدغه تکرار کړئ A 1 2 3 4 5. نو دا بیا به ملګرو تاسو سیو چینج ووهئ، تاسو پاسورډ به بدل شي. نو ګرانو ملګرو، زه خو د خپل آی ډي لپاره پاسورډ نه چینج کوم، که تاسو پاسورډ چینج کول غواړئ نو دغه عملیات ترسره کړئ. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک او شیر یې کړئ. والسلام، ښه وخت ولرئ.